راشئ په هلته سواس ده او دلته ټمپلیټ شکل ورته واخلئ چیرې دی ټمپلیټ او په ډیسکټاپ باندې ورکړه نوم ورته مثلا ښه او اوکې. اوس راشئ دلته خپل فایل سیکشن ته راشئ کریټ ملټیپل سیکشن او الاینمنت صحیح دی دلته به نوم ورته مشخص کړئ چې سی اس په نامه باندې عدد یې که زیات وي دا به یو کړئ نیکسټ به کوئ په نیکسټ کې به لاړ شئ وګورئ ښه دلته به یوز کړئ یو کیلومتر یو جمع دره پورې صحیح شو نیکسټ به کوئ دلې به راشئ ډیسکټاپ باندې و که نه دا به وي که نه دا یې دو ځله کاپي کړه او دلته یې چېرته یې پیسټ کړه چې دلته وي د بل وخت دپاره هم درته تاسو کمپیوټر کې عمل یې د اپلود یو په 2500 راغله دا دی که نه اوکې نیکسټ 12 یوې خواته 12 بلې خواته صحیح شو نیکسټ او نیکسټ دا دی ایگزیسټینګ لیبل ناٹ لیبل دا ورته چې دا ما ښایه کوریډور فینش دا صحیح دی دلته وایه په لاندې دلته یو بونډ لري لاندې که د پروفایل داسې بونډ لري که نه دلته په دې کې ارتفاع ایگزیسټینګ وښایه په دې کې ایگزیسټینګ ته وښایه او کریټ کراس سیکشن یې دلته یو ځای کلیک وکړئ چې په نورو څه ګاډې وړې نه شي داسې دو خواته ځي ښه اوس کراس سیکشن یې راغلی که نه ده کراس سیکشن یې خو راغلی دي که نه په دو کراس سیکشن کې موږ تاسې مخکې وویل چې دوه سیټینګه کوو یو لکه څنګه د ارتفاعات پرېښودلی شي بل څنګه دا آفسیټونه او دغه اندازې کمولی شي که نه دا به انتخاب کړئ رایټ کلیک سیکشن یو سټایل سیکشن یو سټایل ته راشه هوریزونټل څو دي څلور ضرورت چې دا دوه دوه که دغه او بل ورټیکل یا د تاور دوه دوه دي ټیک سایز دغه ټیک سایزونه هلته خطک دي واړه واړه خطک یې آف هم دي دغه خطک نه دي ده ضرورت هم دا څلور دي هم دا یو که ډېر غټ غټ ټیک سایز یو د هغو دپاره هم که ټیک سایز وي هغه آف وي هغه نه شته بیا شته دي ښه دلته یې آف کړئ دا اوس وینې څوک یې صفر دوه څلور دا رقم دره که ته وغواړې چې دغه د آفسیټ لیکنه هم داسې روټیټ شي لکه دغه که نه داسې افقي پرته ده عمودي شي نو تاسو دلته انتخاب کوئ رایټ کلیک ګروپ پراپرټیز ته ورشئ دلته دا انتخاب کوئ په دو کې آفسیټ انتخاب کوئ په آفسیټ کې راشئ دلته یو کمپوز لیبل و ما درته وویل چې د یوې خوا یو بل ښه آفسیټ بونډ ته ورشئ یو کمپوز لیبل دا دی یو دا دی د دو کراس سیکشن لپاره هم دوه دانې دي یو یې د چپې خوا دی یو یې د ښی خوا دی نو تاسو کولی شئ چې دا تغییر کړئ کمپوز لیبل میجر انکریمنٹ او مینور دلته ورشئ دا زاویه څو ده دا 90 درجې کوي اوکې 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 او اوکې ګروپ کراس سیکشن ګروپ سیټینګ چې کوي ټولې کې که یوه دانه کوي به د یوې دانې کوي دا که د دغو بونډ هایټ ورته زیاتوئ نو دا انتخاب کړئ او دلې راشئ ګروپ سیټینګ ته دا انتخاب کړئ دلته بونډ ته ورشئ افسیټ دغه هایټ یو څه زیات مثلا دا څه کوي 10 اوکې اوکې او اوکې دلته ما اگزیسټینګ لیسټون ورته انتخاب کړل که نه مو اگزیسټینګ وښایه ولې فینش خو ځکه دغه د فینش خطور دلته ښایي دا او دا نو اگزیسټینګ ضرور دی چې موږ ته وښایي که نه اوس که تاسو دا چیرې تغییروئ دا داسې تغییرولی شئ چې په دو باندې دوه سیټینګه دي ښه یو دا دی که ته غواړې دا میلانونه یې تغییر کړې او یا دا ارتفاعات وښایې نو دلته به په د کوریډور باندې به کلیک وکړې په د کراس سیکشن نه
کوریډور باندې کلیک وکړه رایټ کلیک ورشه کوډ ایډیټ کوډ سټایل ته ورشه په دوی کې په کوډ سټایل کې یو لینک دی په لینک کې موږ تاسو کولی شو چې مایل ورته تغییر کړو مایل مثلا دغه مایل دی دا ډیلایټ زه ورته وایم چې په ډیلایټ باندې هم ورته مایل وښیه ډیلایټ چیرې دی ډیلایټ همدا دی که نه دلته راشه view edit section اوکې دغه دی بعضې کسان یا کانټراکټران یا یو څوک وایي چې دغه کاټینګ او پیلینګ خطونه چې دي په دوی ماته مایل وښیه خو موږ هغه نه پېښوي هغه زیاتره وخت موږ ورته کوو نو هغه دې کولی شي کوډ سټایل ته ورشئ لینک او د دوی ځای ورته څنګه کې آن کېدل view edit ډیلایټ که نه دا نه اوس که ته وغواړې دا ارتباط ورته ورکړې نو دا دلته راشه پاینټ ته په پاینټ کې موږ ورته وایو چې کراون په مرکز کې ماته وښیه دا که ته وایې چې زه دا تغییروم امکان لري چې دا یو بل ځای ته هم معرفي شوی وي ته ورته وایې چې دونه زه یوه کاپي خلم او مثلا ورته لیکم د کراون په نامه باندې یا دوه هم ورته لیکم د دوی رنګونه مثلا زه تغییروم لیاوټ قسم د دو انتخاب یې که او راشه دلته مثلا دا سرک د دوه په نامه اوس دا کېکه دا لې به راشي په کراون یا مابین باندې خو د هغو سره به فرق ولګي که چېرې ما کاپي نه وای اخیستې تغییر کړې مې دا هم تغییرېده صحیح شو نو د هغو نه مې کاپي وغوښته د هغو دپاره مې د دوه په نامه باندې کاده کېدای شي دو ته بل هغه واخلې دو ته بل مفهوم یې پوه شوې انشاءالله نو کولی شي چې تاسو ارتفاعات اوس دلته ته یو افسیټ صفر یعنې مابین دی او په سنټر کې الیویشن 651 صفر 10 او دا له به څه وي 650 نه دا اگزیسټینګ ده او هغه فینیشینګ ده ځکه اگزیسټینګ یو څه خط لاندې دی که نه دا دی مفهوم یې پوه شوې انشاءالله هغه د ټاپ الیویشن ده د کیرو د سر اسفالټ د سر او دغه بله چې ده دغه اگزیسټینګ الیویشن مشکل ښه نشته انشاءالله بیګه اوس که چېرې انجینر صاحب داسې وي چې د دغو دوو کنسټرکشنو ترمنځ دغه فاصله کمه زیاته کوي یا یې دغه فاصله کمه زیاته کوي دا سیټینګ تاسو دلته کوئ چې دا انتخاب کوئ رایټ کلیک وکړئ او دلته راشئ ایډیټ ګروپ سټایل ته اریټ پلاټ په دې ځای کې که د پلاټ لپاره تاسو هغه تغییروئ یو کالمونه دي یو روګانې کالم عمود دغه فاصلې او د رو ترمنځ دا فاصله دا تاسو کولی شئ دلته یې تغییر کړئ لس دي زه ورته وایم چې دا 15 دا هم 15 اوکې دا د ترمنځ فاصلې بل دا یو صفحه ده دا بله صفحه ده که نه د دوی ترمنځ هم دلته یوه فاصله شته که دا چې په دغه صفحه کې ډېرې اوږدې لاړې نه شي دا صفحه کموئ فاصله نو دلته راشئ ایډیټ ګروپ پلاټ سټایل ته پلاټ دغه فاصله که مثلا دا څو که 50 میشه که ساحه هموار باشه میشه جای حالا مثلا اینجا یک کمی فاصله زیاد است یک کمی اینو خرد کنی یک کمی این فاصله باز کم میشه ولی این فاصله یک دانه بالام اینی فاصله است که کم کنی یک کمی دیگه بالام جای میشه یا اینی آفست ما شما خیلی زیاد است اضافی ما چی میکنیم موقع زیاد از خاطر که ساحه هموار است اگر کات میباشه زیاد میره طرف یا فعل میباشه زیاد فعل باز است حالا کارسکشنا که سعی کنی همین 12 متر خیلی زیاد است آفست ما شما نو کولی شئ چې تاسو دا آفست ورته کم کړئ مثلا دا واخلئ رایټ کلیک آفست کموئ که نه ګروپ آفست ته ورشئ دا دی دا ورته کم کړئ څه یې کوئ لس داسې کېدای شي داسې سرکونه دي لکه کناک او دغه کاټینګونه چې 15 شپږ په یوه صفحه کې دوې کراس سیکشن دی خو 15 شپږ متره پیل کټ یک دو دانه همه قسم است خب نمیشه جای نمیشه نه از خاطر که مثلا هم پروژه کناک است اونجا کم باشه یک 5 متر کاتینگ خواست باز می 5 متر که کات باشه و به 1 مایل باشه خب اونجا جای نمیشه نو تاسو کولی شئ چې دا رایټ کلیک او بله
دغه ده ګوره اوس یو څه ورته راغلی دغه نو هغه که چېرې تاسې دغه ارتفاعات نه دي ده دا ارتفاعات دا لی وښایئ یا مثلا دغه هغه د دو سی اس دا دی که نه بعضې وخت دا لی مابین کې وي ده همیش د دو دا سی اس سټیشن دلته چې تاسې کله دو یو هغه هغه کوي نو دا انتخاب کوي رایټ کلیک ایډیټ سیکشن وي د دو ښه موقعیت دپاره همدغلته باید راشي دا چې دلته تاسو ورولئ په کومه کې دی دا ټایټل دلې به مثبت دوه ورکوئ دلې به مثبت دوه ورکوئ دلې به ټاپ وي دلې به لیفټ وي خپله ځان او ځای تفصیل وي اول اصلا په سولټرجي کې اوله دا رقم انتخاب شوي وي داسې کله چې تاسو کراس سیکشن نیسئ هغه کوئ پلاټ ته آماده کوئ داسې وي دلته لیکل شوي سنټر کې یا همدغه له دغو ځایو کې پروت وي دلته نو کله چې تاسو دغه سموئ نو تاسو دا وکئ چې دا انتخاب کوئ سیکشن سټایل ته ورشئ که نه رایټ کلیک سیکشن سټایل ویو سټایل او دا ورته ټاپ کوئ لیفټ کوئ او دا هم دوه کوئ دا هم دوه کوئ خپله دا یو ځای ته ځان سیو کوئ ښه یو بل سوپر الیویشن به اوس دلته ورته اډ کړو ښه وینئ اوس یو څه سپک شو کم یې ورکړي که نه ټول چې هغه کې الاینمنټ به انتخاب کوئ صحیح شوه را به شئ سوپر الیویشن ته کالکولیټ سوپر الیویشن که چېرې ورته معرفي شوی وي بیا دغه مرحله نه راځي بیا جدول او جز دا دی چې نشته نه دی معرفي که نه نو زموږ تاسو دوه طرفه سرک دی کراون نیکس او یو طرف د سرک عرض زموږ تاسو څو دی نارملا وید 8 متره مې ورکړو څلور ویې خوا ته که نه څلور 2% مایل دی که نه دوه لاینه دی که نه یو دغه هغه بل هم څلور اتومات وي نو واخیسته 2% نیکس شولډر دی او شولډر دی تاسو څومره دی او د شولډر مایل هم څومره دی 4-5% موږ هم د شولډرو مایلونه ورکوو که نه نیکس دلته آشتو استاندارد ته انتخاب دی سوپرلیویشن دی څومره دی نظر په جان سپید و هغه به سوپرلیویشن دی آشتو نه ورته انتخاب کړي دوه لاینه دی آشتو دغه څه مفهوم لري دا 6-8% او 100% دا دلته موږ تاسې لرو چې داسې یوه ګولایي وي که نه د دو د ګولایي داسې شروع شي که نه دلته ختمه شي اوس که چېرې تاسې دلته بېرته سیده مستقیم سرک دی شروع د ګولایي ده او این ده سوپرلیویشن خو عموما په ګولاییو کې وي که نه سوپرلیویشن تاسې چې هغه کوئ دا څنګه وي په ګولاییو کې وي داسې یو طرفه مایل په ګولایي کې داسې کله چې موټر پرې راځي سوپرلیویشن په دغه ګولایي کې داسې یو طرفه مایل وي که نه خو دا یو طرفه مایل خو یو پیو په ګولایي کې نه شروع کېږي چې بس ګولایي ته څنګه یو پیو موټر طرف کې که نه په مستقیم سرک کې هم دا شروع کېږي اوله مستقیم سرک کې داسې دواړو خوا ته مایل لري ترانزیشن بیا وروسته دغه خوا ورو ورو راپورته کېږي د یوه خوا کله چې داسې راپورته کېږي ګولایي ته ځنسته کېږي که د تا اعظمي سوپرلیویشن څو فیصده وي مثلا څو دی 4% دی که نه صحیح شوه دمی خط مستقیم چند فیصدش در اینجا پوره شوه یعنی از اینجا شروع میشه آهسته آهسته میره تا که گولایي میرسه سوپرلیویشن از این نقطه شروع میشه تا مابین گولایي پس کم میشه نه نو د دو دای شروع کیږي وي څو فیصد مستقیم خط کې فرشگاه تانجانت با تانجانت او آنسپرال کرد او خط آخر په دو کات کې څومره تا پرش خدا بیا داس دی چې بعض وخت سوپرلیویشن یوه ګولایي بلې سره اورلپ کېږي یوه ګولایي ډېر لنډ وي سوپرلیویشن یو بل کې اورلپ کېږي بیا دلته یو اپشن دی ورته وی اپلاو کارت سموتینګ دغه دی وی اتوماتیکلی ریسولف اورلپ که چېرته اورلپ کېدل نو بیا دا حل که او هغه د مستقیم خط سوپرلیویشن لږ د لنډ ازور شروع کړه مفهوم یې پوه شو انشاءالله فینش اوس یې سوپرلیویشن واخیسته ښه اوس
که چیرې تاسو په پلان کې ګورئ چې ویې ګورئ چې څه رقم ته دی یا په پلان کې ویو کوو نه موږ شو کوو نه ورته ښه ځکه چې کراس سیکشن کې معلومیږي بیا ضرور نه لري خو چې څه خالي وینئ ویې ګورئ بیا داسې به وګورئ بیا به مشکل ته الاینمنت برات کلیک وکړئ ور بشئ ایډیټ الاینمنت لیبل ته سوپرلیویشن نشته که نه دلته ورشه سوپرلیویشن ورته اډ کړه اډ اوکې او اوکې اډ نه شو اډ شوی دی دا دی ګوره دا نارمل کراون دی 2% مایل داسې دا داسې دی چرغله دی دلته ورو یوه خوا صفر شوې ده مثلا کراون دی د یوه خوا راپورته شوي آهسته آهسته پورته کېږي چې ګلوی ته رسي بیا پورته کېږي او دلته چې لږ شوی 2% شوی دی بیا 3.2% شوی دی خو په هغه کې اعظمي نقطه کې رایټینګ کې 4% کې خو دا بیا که په کراس سیکشن کې وګورو بیا به کراس سیکشن خو مو واچولی اوس که نه دا نه به وي ګلایي به چیرې وي -2 ګلایي کې چک زه چې نیج وګورم د ګلایي ښه دغه ګلایي ده که نه دا په کوم چینل کې ده 0.640 0.640 څلور سوه 0.5 نه دی خسته که نه دله براشئ دو ته کوریدور ته براشئ دا به انتخاب کړئ رایټ کلیک پراپرټیز ته هغه ته ورشئ وګورئ چې هغه یې څنګه نه دی دا دلته راواله سوپرلیویشن خو نان نه وي ویې ګورئ دا یو سوپرلیویشن نان دی وینئ دلته نان دی دو ځای ته تاسو فکر وي چې اوس رایټ ساید مو هغه کړی رایټ ساید آوټ ساید بیا راشه دلته د دوام انتخاب کړه لیفت ساید دا لیم نان دی دا دی دا لیم نان دی وینئ نو دا ورته انتخاب کړه که کوریډور چېرته اپډیټ کول غواړي اپډیټ یې کړه کوریډور اپډیټ او ریبیلډ هغه خپله بیا لیفت ساید آف ساید هغه کوي صفر جمع څو وه 9 سوه نو ولې نه دی خسته خسته دی ښه یعنې -3 ورته مثبت 3 دی پوه شوې نو سوپرلیویشن ښه سوپرلیویشن چې ورته ورکړې او اپډیټ یې کړې انشاءالله مشکل نه لري دا دی خسته دی په ګلایي کې ښه دا خو ته 3.2 پورته شوی دی که نه نو اتومات هغه خپله په ګلایي کې ښه